بسم الله الرحمن الرحیم. پرین میں د حرف تعریف کو او سره د حرف علامات ما ویل. تعریف یې داو چې حرف داسې کلمات دو چې دو دلالت نه کوي خپل معنا په خپل ځون شي، بلکې دو دلالت کوي په معنا چې غیر د دینه وي، یعنی چې بل د سره غیر هنه مراد اسم یا فعل او سره ګډ شي به دو پاسته په معنا دلالت کوي. نحو لکه من علاج سے امرا حروف یادی من چې دا خپل د ابتدا د پر استعمالېږي، خو ګوشي چې من لفظ ته یاد کې به د ابتدا معنا باندې سیک نه پیږي چې دغه مدلول څه شي ده چې جمله شه استعمال کې فعل سره ذکر کې اسم سره ذکر کې بیا بعد د دې معنی پته ولګي و دو په خپل معنا دلالت نه کوي مگر چې کله اسم سره ملاوي شي یا فعل. لکه سرتو من البصره الى الكوفه، سرتو شی فعل فاعل شل و بصره و کوفه دا اسم شو سره. من و الى حروف دي، دغه حروف په ذریعہ سره فعل و اسم دا تړلې شوې دي. علامات یې داغو د حرف چې دای اخبار غنه یا نشي کېدله و اخبار به یا د سره نه صحیح کېږي. اخبار غن هو اپلا ورته شل کا اسم په بارش اسم اخبار غن هو اغه د پر صحیح کېدل شي ځکه چې به مبتدا جوړ شي کنه و به لکه په خبر حصہ شي چې کیم اسم وی هغه دینه بیا د خبر په ذریعہ سره خبر ته تدیر کوي. حرف شه نه اخبار غن هو خبر اشتا نه د اخبار به ولا خبر اشتا. دوما خوبی خاصیت یې دغه چې د علامات اسم او د فعل نه قبلای. وللحرف فی کلام العرب فوائد، اس بیا 10 ول پیدا کېده چې بیا اخبار غن هو یا د دنا نه صحیح کېږي او اخبار به یا د په ذریعہ نه صحیح کېږي. بیا په کلام د عرب شه د څه کردار ده اس دانن شای میشتا. وللحرف فی کلام العرب او د حرف ته پورا په کلام د عرب شه فوائد فائدې دي. فوائد جمع منتهی الجموع دو غیر منصرف دو و غیر منصرف بنده تنوین یا نرسی و کسرا یا نرسی و فوائدو چې داغه مبتدا مؤخر ده و للحرف فی کلام العرب داغه خبر ده ولی چې للحرف فی کلام العرب دغه بنده لام جرا داخل له حرف و جر مجرور چې متعلق اول غوړي کنه یو متعلق وي تو بوسه بیا د جر مجرور چې داغه د خبر حسابي ده نه مبتدا نشي جوړېدل نو فوائدونه به مبتدا او ته جوړېږي. کر ربط اس اغا فوائد یشای لکا ربط بین اسمین پمیونز د دوی اسم شه. نحو لکا زیدن فی الدار، زید پکیر شدا، زیدن یا اسم دا، الدار یا اسم دا و د فی په ذریعہ سره د دغه دوی اسم ربط روغی. دا جمله اسمیه زیدن مبتدا فی الدار خبر او اول فعلین یا د دوی فعل پمیونز شه. نحو لکا اریدو ان تضربا، اریدو یا فعل دا واحد متکلم صیغه دو و تضربا یا فعل دا واحد مخاطب صیغه دو نو دوا فعلینا یہ سرا اتړل. اریدو زه غواړم میں چاہتا ہوں ان تضربا کہ تو مارے چې تو سے کوایه شا تضربا اصل شو تضربو خو ان سبب په داخله مصدریه دغه بیا ناسب ورک نو حرف چې دغه لیا دوا اسمینه سره ګاټ کو ربط چارو کو یا دوا فعلینا ګاټ کو یا یو اسم او یو فعل ګاټ کو او اسمن و فعلن یا دای ربط روالی اسم و فعل شه کا ضربتو بالخشبته کاف حرف جاری په جمله داخل کړه دا اس په فعل باندې خو حروف جرا نه داخلي شي کنه ټیکشلا خو دغه به میجه مفرد مراد دغه نه وخلی مفرد جمله ونه وخلی. ضربت بالخشبات لکه دا جمله ضربت بالخشبات دغه خپل لفظي معنا دو مو وال وکړل بالخشبات لرګي سره مینه لکړی سے مارا دا کاف چې په داخل شو دا ضربت بالخشبات دغه دا به میجه دغه جمله نه مراد وخلی د مفرد و مفرد چې هغه بیا د اسم په طویل شي کېدل شي لکه میشتو سه مفرد نه به کله مفعول جوړ کو کله فاعل زنه جوړ کو
شاده خو د دوی مفرد په میان شه رابط رو وستو دوی اسم په میان شه یا د دوی فعل په میان شه یا یو اسم یا فعل په میان شه دا خو مفردات وي د درې قسمه ولیا داسې چې د دوی جمله په میان شه دای رابط رو والی نحو لکه ان جاءنی اکرمته ان جاءنی کچره روغای موتا زید اکرمته ز اکرام کوم دده ان جاءنی دغه شرط شو جمله فعلیه خبریه شرط اکرمته یې جزا شرط سره د جزا جمله جزائیه خبریه شائس په د جاءنی شیوا د نقطه دو چې جاء انا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا دا کم قسم افعال دی متعددی کا لازمی دی دغه متعدی نه دی دا لازمی فعل دی متعدی هغه فعل وی چې مفعول غوړي زی بچشم اس شله فعل چې دا متعدی ده دغه یبه تور متعدی کېږي و ز س دغه ته اسم مفعول کی منر غوړي دای روغای دغه ته مفعول کی منر غوړي اس دا جاءت تاسو سوچو کیه ودلن یا ضمیر واخر متکلم دانه مشتو سے مفعول به ته جوړای سوچ میں راسی دانو تشالاشی سے کا په دغه جمله شه حذف و ایصال شو دا حذف و ایصال دا دوا شي نه دي حذف اړنګول لری کول ایصال پیوستول دغه ته یی حذف و ایصال اصل شه دا جمله داسه وا ان جاء الیا ان جاء الیا د الا په ذریعہ سره لازمی فعل په حروف جر سره متعدی کدای شي کنه لکه مشته سوي چې اذهبته یا ذهبت بزیدن اذهبت بزیدن اسه خو ذهبا فعل لازمی ده او د با په ذریعہ سره دای ور متعدی شه زیدن تا درنګ دغه اصل جمله وا ان جاء الیا اکرمته کچره روغی موتا زید اکرمته زید اکرام کوم اس جاء الیا شه الیا زنه حذف کو الیا حذف کو و د نونه وکایا وسیله یا سره ایواست کو و سره وسیله د فعل سره خونونه وکایا په میون سے ورک اغه حرف جاری حذف کو و د نون په ذریعہ دای و سره وسیل ک مفعول به د فعل سره پیسلوستا دغه قاعده ته یی حذف و ایصال د اصول کلاسیک در باندې کوي شي کنه چې جاء فعل لازمی ده و ترکیب شمیشتو سوی چې جاء فعل فاعل و یا ضمیر مفعول به بیا دا لازمی فعل هم مفعول به نه غوړي به دغه جواب دادا چې دغه تقدیری عبارت ته جاء الیا بیا الا حرف جاری حذف کو د اخ په بدل شه نونه وکیا په میون شولا کو د دې پورا چې فعل د ضمیر نه جدا شي وغیرہ ذلک او دغه رنګ نه را اس دا میش جملتین ولا مثال وی چې حرف کلا کلا د دوی جمله په میون شیا رابط روالي ان جاءنی دا ګوشي جمله چې دا شرط زنه جوړ شو اکرمته دا ګوشي جمله چې دا جزا زنه جوړ شله خو دا شرط او جزا په سو جزا نه جوړ شول دا د ان په برکات کا ان زنه درې کې جاءنی دا ګوشي جمله دو اکرمته دا ګوشي جمله دو دغه په میون شو به سره رابط نشته دا د ان په وجه سره دا شرط او جزا سره وتړل شل وغیرہ ذالک او دا غرنګ نه را من الفوائد التي ودغرنګ نرا د فواید زخه من الفوائد التي د فواید هغه زخه تعرفها چې پیژنې وې ته تعرفها چې پیژنې وې ته هغه فواید ها ضمیر نه مراد فواید دي فی القسم الثالث په قسم ثالث شه دریم قسم شه ان شاء الله تعالی کچره خوشوا الله تعالی دا ان و شاء سره ګډ نه لیکي کنه امبلتا سوچ کایه ان حرف شرط ته اوی د فعل نه ګوشي لیکه چې د میر یی چې کچره خوشا کړه الله چې هغه په ویل شي ثواب دا هغه مراد به نه زنه پیرا کېږي ان شاء نون و شین چې ګډ سره ولیکه ان شاء دوسه په یغه شوول کنه جمله خبریه او جمله انشائیه او یی پیدا کول بیا مراد نه حاصلېږي نو ان و ان شاء الله تعالی چې دوسه مراد وی چې دغه لیکي به ان ګوشي لیکي د فعل نه اشاء نه به ګوشي لیکي و یسمى حرفا ودته یعنی حرف ته حرف ویل وی شي دا وجه تسمیه ده تشای
لکه اسم یا مشته وجه تسمیه شالی و بیا د فعل یا وجه تسمیه ته وشاله اس د حرف وجه تسمیه شای چې د حرف ول په حرف باندې ول نه مولا شو ده لوقوعه فی الكلام د وجه زخه د واقعیا کېدل د فعل کلام په کلام شه حرفن طرف ته څنګه ته ای طرفن حرفن نه مراد طرف حرف لغوي معنی خپل طرف تو کنه اذ د اذ माना कीजिए ज़काचे क्यों के इसलिए के ऐसा हरफ शर्त अगुशीदा दख्ता इज़ तालीलिया हुई लाइस मक़सूदम बिज़ात ज़काचे दगा हरफ चिदा दाद मुतकल्लिम मक़सूद बिज़ात नवी मक़सूद चिद मुतकल्लिम इरादा करिए भी बिज़ात ज़ात ते दसरा مثل المسند والمسند इलैहि په مثال د مسند او د مسند इलैहि متکلم چې کله کلام دخلینه وبوسي به د مراد صرف مسند و مسند الیه وي لکه کده جمله فعلیه یا اصطلاح به د مراد د فعل و د فاعل وي یا د متعلقات فعل ولیا ک جمله اسمیه و به د مراد د مبتدا یا خبر وي مسند مسند الیه نه دا مراد ده و حرف چې دا حرف مقصود به ذات نه ده مقصود یو څنګه شو مسند مسند الیه و دای بل څنګه شو په دا وجه دای په کلام شه یې څنګه ته کړه دای په کلام شه یو څنګه ته طرف ته واقع ده بس چرشن سره بیا کزدامه که نه بس